محفوظ وساتي. اے الله د خوست ولایت په بلال تبلیغي مرکز کې جوړه شوې کلنۍ تبلیغي اجتماع چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې وه د شنبې په ورځ د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده. د یاد اجتماع مسؤلینو ویل چې په دې ستره مذهبي غونډه کې د خوست ترڅنګ د هیواد له بېلابېلو ولایتونو زرګونو کسانو او هم له بهرنیو هیوادونو څخه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د مسؤلینو په خبره چې ګډونوالو ته د دیني زده کړو، دعوتي اصولو، اسلامي اخلاقو او د ټولنې د سمون اړوند بېلابېل بیانونه وړاندې شول. نوربت شاه او وحید الله دا ډول اجتماعګانې مهمې بولي او وایي چې په دې سره به په سیمه کې زیات اصلاحات رامنځته کیږي. دا اجتماع چې قیمه شوي د دې لپاره قیمه شوي دي چې ټول مخلوق د الله تعالی د رضا دپاره په سفر ووځي، جمعتونه تشکیل شي او ټول مخلوق ټول بندگان د اور د جهنم نه باد شي، جنت والا جوړ شي. اول د ځون غم د کنه د اصلاح دې نه چې موږ ته هر سره اول د ځون اصلاح وکوي، اصلاح ځون اصلاح نه وځو او د بل غامه سپیدو کیږي د لار کې ان شاء الله موږ ته لږ وختونه ولګو کنه نو بس د اجتماع نه څنګه الحمدلله ډیر جمعتونه وتر کنه د موږ څخه غم پیدا شي چې الله بل یار کې د ټول د افغانستان څومره جمعتونه وتر ټول دنیا ته د جمعتونه ورسېږي، د دنیا څومره جمعتونه چې دي د افغانستان تر شي بس د غم موږ ته پیدا شي. د کور چې د دار کور ده د غم کور نه د غم دی وجه نه سړی ته خوب ورچی، کله چې درد وي سړی ته خوب نه ورچی. دغه راز په دغه اجتماع کې زرګونو کسانو د برنونو غوښتو په خاطر استسقا لمونځ هم ادا کړ. یا د اجتماع د بشپړ امن، ورورولۍ، دعاګانو، روایتي دیني پروګرامونو او د ګډونوالو په سوله ییز تګ راتګ سره پای ته ورسېده.